یوه ښځه ولې بدکارۍ ته مخه کوي. په دې ویډیو کې به تاسو ته د هغې ښځې قصه وړاندې کړو چې هغه اوس بدکاره ده. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او سهار میډیا چینل سبسکرایب کړئ. هغه ښځه چې بدکاره ده خپله قصه داسې کوي. خاوند مې د غریبۍ له کبله د وطن څخه لرې لاړو تر څو خپلو بچو ته نفقه پیدا کړي. 2 میاشتې وروسته یې راسره تماس ونیو چې په خیر رسېدلی یم او کار مې هم پیدا کړی دی. زه هم ډیره خوشحاله شوم او پیسې یې هم رالیږلې. خو د هغې ورځې نه وروسته یې بیا نه پیسې راغلې او نه ورسره تماس نیول کېدو. ما ته بچی را په غاړه نو د دکاندار نه مو سودا په قرض اخیسته. دکاندار ته به مو ویل چې خاوند مې پیسې رالیږي بیا به ټولې په یو وار درکړم. دې کې پوره کال ووتو خو د خاوند مې هیڅ درک ونه لګېدو. دکاندار به هم روزانه راته دروازه ټکوله چې پیسې راکړئ. دکاندار ته مې عذر وکړه چې د خاوند مې مړی ژوندی ورږدی او ما سره هیڅ هم نشته. خیر دی لږ کومک را سره کوه تر څو بچی مې د لوږې ونه مري. دکاندار رانه د بدکارۍ خواست وکړو. ما ځان سره فکر وکړو چې همدا یوه لاره را پاتې ده. نو د هماغې ورځې نه مې په بدکارۍ شروع وکړه او تر اوسه په دې ګنده بازار کې چلیږم. دا ښځه وایي دا زما شوق نه و بلکې زه مجبورۍ راخیستی وم. که اوس هم زما د بچو څوک پالنه کوي نو زه اوس هم د دې کار نه لاس اخلم.